یوه ورځ یو کس حج ته د تللو هوډ وکړ. کله یې چې له خپلو زامنو سره مخه کوله نو په دې وخت کې یې کوچني زوی خپل پلار ته وویل: پلار جانه، ما هم له ځان سره حج ته بوځه. پلار یې وویل: ته تر اوسه پورې کوچنی یې، پر تا باندې حج نه دی فرض شوی. کوچنیان څوک له ځان سره حج ته نه بیایي. کله چې ستر شوې نو بیا کولی شي د حج فریضه ادا کړئ. دې ورته ډېر خبرې ورته وکړې. هلک له ډېرو زاریو او عذرونو وروسته خپل پلار دې ته اړ کړ چې له ځان سره یې حج ته بوځي. دواړو مکې معظمې ته د حج کولو په موخه روان شول. بالاخره حج ته ورسېدل. له کعبې شریفې نه د طواف کولو پر مهال زوی یې له پلار څخه وپوښتل: پلار جانه، الله جل جلاله چیرته ده؟ آیا خپل کور کې دی؟ آیا راځي؟ آیا راځه چې لاړ شو د هغه ملاقات وکړو؟ پلار یې وویل: موږ الله جل جلاله نشو لیدلی. دلته یوازې د دې لپاره راغلي یو چې د خدای جل جلاله کور څخه طواف وکړو. زوی پلار ته وویل: پلار جانه، آیا داسې کیدی شي چې میلمه د چا کور ته ورشي او د کور څښتن ونه ویني؟ دې ته میلمستیا نشو ویلی. هلک په سجده پریوتو. چیغې یې پیل کړې او ویې ویل چې زه غواړم الله جل جلاله ووینم. په همدې وخت کې په ناڅاپي ډول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دوی خواته راغی. پلار د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په لیدو خوښ شو او ورته یې وویل: امام صاحب، راشه، زما زوی رانه پوښتنه کوي او وایي چې الله جل جلاله چیرته ده. زه غواړم چې الله جل جلاله ووینم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وویل: د زوی دی له الله جل جلاله سره لیده کاته وشوه. پلار خپل زوی وښوراوه. ګوري چې له دې پانی نړۍ څخه په سجده کې د تل لپاره تللی. پلار یې چې وکتل زوی یې له دې نړۍ څخه تللی نو په چیغو او ژړاو یې پیل وکړ او ویې غوښتل چې ای الله جل جلاله، ما هم له خپل زوی سره خپل په ملاقات ونازوه. خدای جل جلاله د زوی په څیر یې د پلار دعا هم قبوله کړه او له دې دنیا سره یې مخه ورته وکړه. هغه څه چې ویلی شو هغه دا دي چې یو ځل له الله جل جلاله سره د زړه له کومې مینه وکړئ. بیا وګورئ چې له الله پاک سره ستاسو مینه څومره خوند لري. وسلام.